روجه وا جون جولای میاشت اړ پشکال مدینه منوره ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخکر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو هم تیار شئ بھئی سامان د جنگ شتا صحابه وی چې یا رسول الله اته توري او دعا سنت نه نوري تورشتا او نه نور اسونشتا مرګري څومره یې و درې سو دیار لس کسان بس دغه درې سو دیار لس فوج ده اته توري دي او دعا سو نور څه نشته صاحب نور و بسم الله چې دوی روانيږي یو دو ماشومان په منډه منډه رااله د یو عمر ده یو لس کالو د یو عمر ده دیار لس معاذ او معوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه تو کې چې مونږ هم jihad تلاش حضور علیہ السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا jihad فرض نه دی هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې خا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو خزه برید تاوي چې زه د پلانی شهید خزه ما او زه د پلانی شهید خزه کاش چې نن زما میړم ژوندې وې عوام بدر لتلې وې ولته شهید وې چې قیامت کې زم داغه خزو په صف کې ولاړه وې چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي خو مور مونږ ته وې چې پلارم نشتا او تاسو زئی دواړه واوري که ګولې په سینه کې و نه خوړه او په ملا کې و خوړه نو ما د خپل سینې پای نه دي در بخل زایبا غشی ته بسینه نیسه حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې داسې وکي چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه د لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډیر تکړه دا مشر دی پاتې شي زبلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته خواند ور وی خدا کنه تاسو دواړه په پرزول ورشي چې تاسو کې کم تکړه دی ابو واسطه دواړه په پرزول ورغلي دي او غیګ په غیګ دي نو دا کشر دی مشر ته په دی وک کې وای چې لالا تا ته خپته ده چې را پرزول خو دې نشو دغه چې ته لوی زوړو کې خو استاد په خدای قسمی چې ته په خپل ځان راو غورځوا چې رسول مام تا سره وليږي او کتل اړه او زپات شم نو زب تباش مشروره په خپل ځان راو غورځولو حضور علیہ السلام ورغه او دواړه په ملا وټپل او ورته زي الله دې تاسو دواړو نگهبان وړي وړي توري ور سره دي منډه 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 تقریبا مدینه منوره نه 100 کیلومتره بدر لره هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوه دی مالی دله ادا جان صاحبان پالار تیریږي هغه تو اس خو خار جوړ دی لوی بازارونه دي او بنگله او زین دي او ما خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوه دی او کوم کوی کی بیا د ابو جهل دی لاشونه کول هم کانی شګي او ریګ بیابان دی شین بوټه نخکاری چې سر تلاندې کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مو رسیدو د ابو جهل لخکرم را ورسید او جنگ شروع شو
دروجه میاشت او صحابه اتیا سل میله مظلم کړي دي روجه نیولې ده او روجه نیولې په صدا یو قجوره په دوه کس نیمه کړي ده نو نیمه یو خړلې ده او نیمه بل خړلې ده په دې رنګ روجم نیولې او د بتکی او بیس گلی دی د ډانډو اگر نورو جم دا دار په شکال میاشتم دا او د عربو هغه ګرمیم دا پنا په خدای او جنگم شروع دی د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دی ماشومان را منډه کړه چې دلته هغه ابو جهل کم یو دی هغه ورته چوپ داغه نامه مال ول چوپ الو یا بلا هغه ورته لوی بلا ده د لوی بلا علاج مشته د دنیا تماشه وګورئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک بادشاہي ده ببرک دی او ببرک ته او ببرک ته لارو لاش معلوم نشو چې کم طرف ته لاړو سپو خوړو که ګیدړانو خوړو نوم او نشانه ورکشه د ببرک تاسو خیال دې دي دغه ورځي چې یو سړی پکې بادشاہي چرچای کیسه لکه پاکستان کې وګور اعلی صاحب خواجہ ناظم الدین او هو اعلی مولوی تمیز الدین اعلی صاحب صدر ایوب اعلی صاحب صدر یحیی خان اعلی صاحب بوټو صاحب او هو هغه د غرغر دی خو غرغر دا کوچنډیان مچنډیان ور سره اوچا بیٹھ دی صاحب په د پاسه دا بل راغله اعلی صاحب امیر المؤمنین راغله ضیاء الحق صاحب د اسلام را روان کړي دی دغه دی راغه هغه دی را روان دی د چرچا سبا ګوره چې بیا به د چا چرچي تاسو پوه شئ د رحمان بابا دا الفاظ د کربونو روپو چې د دنیا په تماشا به ناز نه کوي غاوره کېږي به نه ځکه چې دا تماشا به سبا نه ستاسو د وړاندې نن د دې خلقو ګډای اسمان ته پتلوم وی نه او سبا پر اکانټه کېدو هغه خلق چې دنیا یې نغاره غولې هغه خلق نام و نشان ورکشي غاورم ځان ته ځان نه وي دا نه وي چې زم څه شي دا تیت شي کاغه ورځي عمر زوکی او خان ماته وی چې جدا زمون باندې خانان اوم ډېر په تکلیف ته خان ته څه خان وی جدا صاحب حیثیت خلق او صاحب جایگیر ما ورته صاحب حیثیت او صاحب جایگیر خلق هغه دي چې کوم خلق ته د آخرت جایگیر نصیب شوی صاحب جایگیر هغه خلق چې چاته د آخرت جایگیر نصیب او په آخرت کې د ادنا سړی جایگیر دومره چې سل کاله په اس مزل کې او د خپل جایگیر حدود بنشي معلوموله صاحب حیثیت داخله ته د ګوراو د قبرستان څوکیدار
صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیری ستاسو د خانانو جایگیرونه او جایدادونه دا په ظلم حاصل شوي دا د انګریزانو درکړې مهربانۍ په خان بادرۍ او نوابوي چې درکړي دي دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلی تا نرستو ستا د زامنو دور چې پیراشي په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوې او تازه عذاب تعالی قبر لدرزي او لړمان او د خامرانو په شکل کې پتا چکونه وینا زه خو خیراتونم کوم او ډوډۍ ورکوم ډوډۍ زکات میاش کې ډېر دی ګونه باخه کوم او ډوډۍ ورکوم دغه ډوډۍ د ستا کفرو د زکات په پیسو چې دی ګونه باخه کې ورې کې کور دی وران شه دا زکات کی ډېر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دی ګونه باخه کې خلکو باندې ورېږي وې دا مې زکات او پیختي وزپ په دې زکات کې زکات د پاره اخذ د مسکین شرط دی مسکین او غریب به قبض کین او علا به زکات په دې زکات کې نو عرض میں دا عزیزان چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا لوی تماشه د هغه خلقو دا چا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره عبدالرحمن ابن عوف نا ماشومان د پوس کې چې دلته ابو جهل کړل ویا مخامخ پس پیناس چې سو ورمنډې وې دنا زمون محبوب دمر تنگ دی پیرا په ولاړه و داغي په خپو کې ورننه وته ورته لا ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري وتا سوکي اما شومان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان و مشر کشر نه لري و زمون مشر الله دی او کشر زمون محمد رسول الله دی و یریږي نه زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل د بدر د میدان نو ما شومان ورته وي چې یرا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سے شدے پا دنیا کے دا اللہ یرا پزڑ کی پیدا کول شریعت وای څه چې د خدای یاره دې پړه کې پیدا شي دې ته شریعت دا نن چې پاکستان ته لری لری ناره وای یری د دې پړه کې د خدای یاره نشته د خدای خوف نشته د خدای یاره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خپکی نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکہ لوی ظلم چستا پا دے ملکی کم کی گی لوی ظلم حکومت پتو پاولا حکومت پریدا قوم و عوام چکم لوی ظلم کئی قرآن غندی قانون پروت تے و دوی دا جون فیصلے دا پیرنگی قانون توڑی لوی ظلم چی منکم کم یو جماعت او یو مدرسہ یو محلہ او یو کلے او یو کندے یو ڈلا او یو قوم با تاسو اونگو رہے چاگا جماعت تا یا مدرسے تراغلی چا زمونگ او ددی دا تنازع دا زمونگ پا دین فیصلہ ہو گو رہی ہے چا امید ہے او کم ملا دے او کم یا دے او کا شیخ دے او کا میخ دے او کم اجی دے وہ چه گڑبڑ پیش چه گوره تانا کے بناست تانا دا پیرنگی دا قانون زید کچرائی دا پیرنگی دا قانون زیدی او جماعت دا خدای دا قانون عدالت دے جماعت ترا دا گٹ او بیلات خود سر دے ورکشا
ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا په تاړه کې مشتا الته به یو ګټي او بل به بیلی او جمعه ته چې د قران فیصله تراشي هم چې کوم په حق یا به وګټي او چې تاسو خیال راځي تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا مې فیصله کړې ده فیصله غلطه کړې ده مالسي کړې چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زمارونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کولا خوارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت تلاړ اسړې اوس دا زمون خلق دا بنی آدم نه چا تقریر راته وکونو امولا دا یو ظلم کړو چا غمال روپای کې شپاړه سنې دا بل سړی کېده او یو دوانې پکې بیام دته پرېخي مال کزوس قاضي قضات و نو ما باول دا مولا وجلې ویل ولی مال دا دوانیم ستانه کېږي ظالمه دا در سره زیاتې کړې شپاړه سنې دا پر دیا ډېر ټاپو خراب شو دل راغلی چې ګینه دی او چت پاسې دو لا دا زمونږ د ملک حال تاسو وایي چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کی او کم خلک د ژوند فیصله د پیرنګي قانون توړي او د مرګ نه رستو دی خلکو پسې مونږه قران وایو په قبر ورته تبارک الذی وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو تو وایي چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړی ته څه فائدہ ول د چا چې په ژوند د قران سره دا که تاسو خیالو کې به د روزه کې دا خلق د درې درې شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې درې درې شپو کې حافظانه ودرولې څوک په یويشتو شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچو چې په درې شپو کې د کم کلام حافظ په سیوا اوري تاړه کې دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې د قران هم دا مطلب دی چې په تراو کې حافظ نه واور بس نور دې چې څه خوخه دا غوا نه د شپې د قران واوریدو سار دي چا سره سوک سپېړاو او بجای د جمعات د تانه تمنډ کړه د شپې قران په پتا گواہی چې بیګای زا اوریدل او مو سار خپل فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه د عزیزانو سوچ قوم د قوم تباہ ده او ملک د ملک تباہ ده حکومت ته ظالم د قوم او د دین سره لوی ظالم چې ده د سلوخت کالو را روان حکومتونه کوم حکومت چې په خپل دور کې د قران قانون په ملک نه دی جاری کړي دا بدبخت قوم هغه حکومت پس بیا ارمان کوي هغه حکومت پس بیا افسوس کوي زیاولک به سبالار شي مونږ به د پسیم جاړو چې آی هاي ډېر خسړیو ځکه چې په لس کاله کې پاکستان کې قرآنی نظام نو راوسته نو د پسې به مزار خدا یو ارمان وکاو یو ارمان کاغه د کپن کش کی صدر ته یاد چې سړیو مړې بچي وشو د شپې به ورغه او قبر کې به کپن وست زوی وی بچیا ډیر ګناګار هم سبا کیږي ول پلار خدای راستی چې په خلکو دی وبخم بخم چې پلار مړ شو زوی به د شپې مړی نه کپن مو وستو په کونه کې به ورته موګم ټکوالو خلکو ول پلار خدای په جنت کې داس د خنزیر بچی ته پاتې دی خو ور سره دا کار دا یو ارمان وکاو چې خدای دې بلا نه خاطر شوه خو چا تیر نه خدای هغه نه خو هغه خو و خدای هغه نه خو هغه یو قصه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونږ پوهیږي په خبره روزه هم نه ده نن سبا مم
خدای دې خیر کړي. ملغلره بیا مونته نو زرزری وینځله په وله کې چې وینځله چې پاکه شي اته د لاسه وغورځېده اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور وی څه چل دی بچیا پاکې نه پلیته ښه وه پاکې مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی ګنده ښه وه وینځلی به م نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی غرق کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس ایم په کور کې ناست یو دا چغې وي تپوس نه نه تپوس خو عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسار د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نه نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو یې لا پوره نه کړې ستاسو د مشر بیان وایي داسې پوره یې نه کړې مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه تر قیامته پورې به لاشم نه راوځي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وایي ابای مې لیونی شوه په تورجمي باټینګڼ غواړي د دې وعدې سلویخ کاله وشو چې هر حکومت راغلی دی واده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک نه ده کړې د 90 ورځو په واده ضیاءالحق راغی او 10 کاله په دې تیر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تیر کړ تر نن هغه خبره رښتیا کړې څنګه مې وی اسې جایوي څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دې ک تاسو خو حکومت په خپل ژوندۍ کې ولیدو او مړم نو راشي په قبر می متیاز وي په خپل ژوندۍ کې به نه ګوري دغه سې کوڅه ډب بدر نه جوړي کله به خزو پسې منډې وهي کله به اجړاګانو پسې منډې وهي کله به خنساګانو پسې منډې وهي کله به منبرانو پسې کله به چا پسې منډې دا غلو جمعداران چې جوړېده دا کونسلرۍ دا د کمیټې دا د چوړیانو جمعداران دې دپاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیالو په دې کوڅو کې په دې لارو کې هغه چغې هغه سورې هغه غدا تاسو سال جوړ دا څه قوم دی د دې څه ضمیر دی د دې څه ایمان عزم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشي کوله تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړ ډاکټر راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سرسام دا پاکه نه پلیته خوا دا ډاکټر راغی دا سی چلی په دی الکو کو چې او په مور چې دا خبره ته هیر کړه چې ته هیر شو نو ډاکټر ویلي پیسې څومره کیږي ډاکټر صاحب ویل 100 روپے اول پتا سو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړي څه خدای پیجندلی 100 روپے فیس 100 روپے الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوری کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګیدلی 100 روپے فیس اوس بلا د ماشومانو مور ولا خرڅه دله 100 روپے ورکې کې بچ دا قهر در باندې نازل دی کنه دا قهر دی خدای په حکومت نازل کی چې لک سوچ خو کا بدبختا
ابل اور دلته اړتال دی یو ماشوم دی 15 میاشت دستونه په لګېدلی الټی اسپیټال ته بوتره زمونږ اړتال دی مریضان نه ګورو تاسو په ایمان وای چې دې ملک له د خمینی غوندې انقلاب پکار دی کنه دی چې رانه یو ژوند دی پاتې نشي زما مریض درغه هغه مړ کیږي او ته زما اړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپیټال کې څومره وې دا گردنونه مې ته وډاو کړی ستا اسپیټال د پیسو د پاره دی تنخواه د پاره دی مطالبه دې څه ده په دې اسپیټالونو کې تاسو څال جوړ کړي اے پټا پوړاند شي دې اسپیټالونو کې خود شپې وګورئ چې څالي دا قوم روند دی دا خلک ویني نه چې دلته سالي ستارتال دې ته زما مریض مه ګوره دا زمونږ ملک دی نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی ورته وی دا 50 والا 50 به بیا در هغه وینا مال پورا 100 راکړه وی ښه سبا راشه ډاکټر صاحب نو بیا به 100 در ډاکټر لاړو دغه ترورې تپوس وکړو د دې هلک نه چې بچیه دا په تا څه چلو ویل ولې ترورې ویل دا تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا وریاد شو چې بیا وریاد شو بیا یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا مور هم چغې کړې پاکې نه پلیته خوا پاکې چې سبا ډاکټر راغی چې ورته یې کتلي خو بیا هغه چغې وایي ډاکټر چې ورته وکړه هغه هم سرسام شو هغه وی یاره 100 نه 50 ښې وې 100 نه 50 چې پرون مې 50 اغسته وې نن خو مې 50 هم لاړې پاکستان دې دغه شی دی وروره هر یو چې راشي بل وخت دنه خو بل خو چې هغې نه راشي وخت دنه خو بل خو سل مې څه غوښتې چې 50 هم ورپسې لاړې دا زمونږ ملک او نور به ګورئ او تماشې به د ځان کوئ دا تاسو دا شیخان حاجیان صاحبان ګیري میري پریښي دي په دې کار نه کېږي والله کې په دې راټینګ کوي په دې نه خدای راستی که جنت راټینګ کوي زمونږ دا ګیري دي دا ډیلې دي ډیلې دې نه د ولو واښه ښه دي واښه دا زمونږ ګیري نه دا ډیلې دي ډیلې یو طالب نه یو خان تپوس وکړ طالبه دا ستا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ویل خان خدای راستی که خبر یم چې ستا د سپي لکۍ ښه ده که زما ګیره ښه ویل ولې ویل که دې ګیرې ایمان تیر کو خو دا ګیره ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ تې ښه ده که دغې ایمان تیر نه کو نو هسې د خدای په قهر اخته یو په مخ هم ګز ګز واښه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد دې پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کېږي چا ګیره پرېښې ده په دغې په تمه دی چې دا د ګیره مې پرېښې که نه جنت په دې کې نه دی چا یو دومره مسواک په جیب کې ټومبلې دغه ده که نه چا چوک ته چا جمعې مانځله راغی مصلی په اوږه راچولې دغه ده که نه په دغې نه کېږي ماما روژه راله دې خوا وګورئ کم ځای کې چې اوسېږئ کم ځای کې هلته به داسې نری نری ډونډ لګې چې هسې نه چې په شربت روژه ماتومه د چا روژه بې شربته نه وي ډونډ به لګې زه پېشمني ترکاري سره روټۍ خورم هسې نه چې څوک په سپورې روټۍ روژه ونه نیسي که یو سړي په نهاره روژه ونیوه ټول کلی او ټول کندی به الله په جهنم کې پې اچوي تا په شربت روژه ماته کړه او تا ته پته وه چې د پلاني کور کې شربت د ګوړې هم نشته یو خدا چې خبر نه کم ځای چې اوسېږي هلته به ځان خبرې هلته به ځان خبرې پلاني کور کې پته وکړي ښځې ته به وې لور ته به وې زوی ته به وې ورشه بچیه ته د هغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکره یا په کټ کې شربت یا دیچکې یا ګلاسونه څه پراته دي پیکوړې میکوړې اغستې دي که زما دې په خدای قسمي
چې یوه قجوره دې چاله ورکه ورو جماعت یې دې وله ورکو د یوې قجورې اجر به د احد د غر عمره ستا د نیکۍ په تله کې یوې قجورې نه خانان مانانی مازیګر کې د دنیا نعمتونه په مزدا روجي نیسیم نه دا زنتلاګي ټول روجه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول لس پنځل لس کسانو مانه تپوسو کو خو خیر مانه اکثر یریږي اپویږي چې دا داسې کافر استن سړی ته و چې بیا تبا پیراشي جی ما ته تکلیف نه روجه بچیا ته ستل در پرون دا بالا منه بینک کرانه یو تپوسو ویجی دا روجه فطرانه سمرا دا مالوالی ویلک سیات می ٹھیک نه ده اندا سے ناپڑی تا می ورته ویل چې په دې منبر اوس ویل نه شم او به مال چې صحت ټیک نه ده په وخت خزه هم پرې ده ځکه چې د کم سړی صحت ټیک نه هغه ته خزه پرې خول پکاري ته د خزه حق نشه ادا کولای است الله بس دس شو چې روح دې سنډا عمر غټي ہوتے چې ما د روزه کفاره سمره دا ورته چا مولا خدري او خان ستاسو رنگم خنه ده او رنگم ډیر دغه ده او خوره روزي او بیا به د خیره چرته ونیسي کینی یو 50 روپیا د ورځې چا غریب لا ورکاوي دا پښنګر کې یو مولا یو خان ته ورکاوي او بیا به خدای دغه کې خدای دې کور وان کچ کور دی وران شي 50 روپیا د چا غریب لا ورکاوه دا خو هغه سټیج کې وی چې کم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ته نا امید وي چې دا سړی عمر له جوړیږي نه بالکل او د دغه نه بده مري نو هغه د پاره بیا دا چې د سرسایي عمره پیسې به د یو روزه کفاره ورکړي نو سړی تبيونی وو یا سب بدني بیمار دی دو روزه سلور شپږ دایو خوړي روزه نه پسته بیا ونی سي کنه هغه د پاره کفاره قبضه کړي عزیزانو دې ټولو خبره ته سوچ وکړئ چې روزه دغه خلق د ابو جال ورته ویا ماشومان ته یریږي نه اور تو شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سے دے دنیا کی دا اللہ یرا پڑھ کی پیدا کول دی او د سردار کونین د ناموس د پارزان قربان ول دی نو یرا پکې د کم زرا ابو جال ورته گزار کوي ویل گزار تکوا بیا بدی گیلای پزله کی چیز یو موضوعی دو ته گزار ابو جال چې تور راو چتکړه نو یو ماشوم ورته وی صبر کول اند نه د داس پیټه پرانیست شوی او بغورځي هغه چې سر راټیټ کو داس پیټه کتا رستونه د یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې گردن ورته تورا کې وی الله اکبر ابو جال داس نه کوز راو غورځي چراو ورزیدو تمام فوج اکبک شو چې داس چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډه راغی په دې سینه ورته کېناست وی وایوس وی وجنی خو د ناهلو د لاسه مړ شوما سر می وړو کې دی دا مړی می لګلان دی غوسه کا د سر کتوله به می خلق راځي چې لږ سر می دی مړی سره غټ ښکاري گردن تی غوس کا فی النار والسقر دا ابو جهل زوی عکرمه را منډه کې په یو ماشومی گزارو کو دا ولې تی بیل چې ولې تی بیل کو ماشوم ته د ولی پته نشته او لاس کې تور نیولې د منډه را منډه وای لاس ور پورې ځوړا چې مازیګر کې ګوري چې تاس چل دی دا د لاس تلیخ په لاندې کو الله اکبر کو لاس یو ورته پیغمبر ورته دا دې سوک بچیا و یا رسول الله استاد مینه تقاضا دا چې منډه کې می فرق را لش د لاس می لیول خراب کړو ځان نه ملره کو چې لیول می برابر مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې اپ یو قجوره باندې نیول روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډو درولا باقی بیان به بیا شي واخر دعوانا ان الحمد لله
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا تیرہ جمعہ باندے دروجے متعلق ما سماروزات ستاسو په مخ کې عرض کړي. عزیزانو نن دوه خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول دي. او دا دواړه خبرې داسې دي چې زمونږ په دې ملک کې څلوې شر په زمونږ د لاسه مبني دي. په دنیا د خدای کې چې وګرځي د مذهب پرنګ کې دومره فتنې به په ټوله دنیا کې نه وي څومره چې په پاکستان کې دي. او په پاکستان کې د مذهب پرنګ کې فتنو وجہ د حکومت نا اهلیت ده. ځکه چې نا اهله حکومتي نو هغه لاندې نظام ټول خراب. سلويخ کاله د پاکستان د حکومت نا اهلیت وجہ ده چې 2 کروڑه فرقې د مذهب پرنګ کې په پاکستان کې وګورئ تاسو موجود. هر سړی چې څه خوښه ده پرون راته چا خبره کوله وې زمونږ علاقه کې یو پیر دی هغه اعلان وکړو چې تراویح 8 دي او روزې 15 دي. ما نورې څه وې خبرې نورم ډېرې وکړې خو ما ته دغه دوه مې واورېده چې روزه دا تراویح 8 دي او روزې 15 دي. نو ما بس یو ورځ دوه پس ورشه بل اعلان وکړي چې 15 دي. ستاسو په دې ملک کې عزیزانو هر ازادي چې دا هغه انتها ته رسیدل. نو دی وجنا اوس یو لوی لانجا په دې ملک کې جوړه ده چې تراویح 8 دي او کشل لو یو پوسټر چھاپ شوی او په هغه پوسټر کې لیکلي دي چې امام پس الحمدو چاونه ویل منځ نه کیږي او تراویح چې چا شلو کړي دا نه کیږي اته تراویح دي. دا لوی پوسټر چې اوس دغه پوسټر اردو خان خو عام خلق په لوی قهر چې د ملک اخته دی چې لکه تاسو وایي چې شل دی هغه دی اته تراویح دي حدیث مر سره لیکل آیات مر سره لیکل. زما عزیزانو عرض داو چې پدې یو مختصر غوندې دلیل و. تراویح د دې بنیاد څه شی؟ د دې بنیاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړومبي رمضان باندې صحابه را جمع کړ د فرض او د سنت نرستو ورتا 8 رکعات منځو. بل شپه بیا را جمع کړ بیا ورتا د موطا روایت ته چې 40 رکعات منځو. بیا را جمع کړ 60 رکعات ورته. په څلورم شپه چې صحابه په جمعات کې انتظار کولو نو پیغمبر د کورا رو نوتو ټول شپه همداسې تیره شوه. په سباله صحابه تپوس وکړو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا ټول شپه په انتظار تیره کړه تاسو راو نه وته
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کبهګا هم زراوته وي او تاسو تما تراوی کړه نو دا تراوی به پتا سو فرض شوه د دې ترکون کې او پر خودون کې به بیا داسې مجرم وي لکه سړی چې فرض مونږ پرې نو دا په څلورم شپه زمان نه راوته د دې وجه دا و چې دا تراوی پتا سو فرض او واجب نشي او دا پاتې شي په درجه د سنتیت کې خبر اخلاص فرض او واجب خو تراوی نه دي سنت دي په سنتو کې بیا سنت مؤکد کفایي دي بیا روایت د اتو روایت د شلو روایت د سلويختو مختلف شکلونو کې پیغمبر دا مونږ کړي علما وايي چې په روایتو کې تردد راشي یو روایت کې اته دي یو کې شل دي یو کې سلويخت دا تردد نه ده بلکې دا توسع ده توسع دا معنا چې په دې منځونو کې د ارڅوم راوکړي نو غاړه د اخلاصي توسع دې یا لکه تاسو خیال وکړئ په دې منځ کې دا ګوته خلک اوچته لیدلم تاسو ډېر خلک پوهیږي کنه پوهیږي خو ګوته نیغه کی بلته کتری دا ګوته نیغه ونه اول خود دې چلز دا کول پکار دویمه خبره دا ده چې دا ګوته اوچتول په منځ کې لس قسمه روایتو کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم لس قسمه دا اشاره په منځ کې کړي علماء محققین او محدثین وایي چې لس قسمه یو عمل په حدیث کې راتلل د دې معنا دا ده چې په دې عمل کې توسع ده توسع دا معنا چې په دې لس قسمونو کې دي په هر یو قسم دا سنت ادا کنو آداب شي ما په دې خبره پوهیږم لکه اوس ګوره مونځ دی په مونځ کې دا ولاړه دا فرض ده که ولاړه فوت شوه نو مونځ نه کېږي دا فرض دا لاس تړل دا سنت دی دا سنت دی دا سنت دی دا سنت دی ټیک شو په ولاړه مونځ کلاسونه سړی زوړن نیولی وي او رکعات یو کو نو مونږ کیږي کنه کیږي ها ټول وای اوس شیخانو ذمہوار زنه زه د دین ذمہوار زه قانوندان قانون وایم د شیخی مسله ما سره نشته نه د شیخانو زه جواب کولای شم قانون وایم لاس یو سړی زوړندونی وو او قیام یې وکړو مسلک حنفی باندې با سنت نامن الله اند لاس تړل دي نو تارک د سنت شو لیکن منځ شو خیال امرا مسلک حنفی باندې نامن الله اند لاس تړل سنت دي سینې د پاس لاس تړل د امام شافعی په مذهب سنت دي ټیک شو یو سړی حنفی المسلک دی په سینه لاس تړل او منځ یو منځ شو گو خلاف اولا وکړه امام شافعی مذهب داده چې بهتر داده چې خدای ته ودرېږي او په سینه ورته لاس کېږي امام ابو حنیفه وایي چې نه
بهتر دا دی چې د نامنه لاندې لاس وتړې، ځکه چې نامنه د لاندې لاس وتړې نو دې کې دوه فایدې دي. یو فایده دا ده چې لاسونه داسې لاندې وتړې نو سر دې قدرتي طور ورپسې راټیټ شي. داسې دویمه خبره دا ده چې لاس وتړې داسې د اتکړۍ شکل جوړ، دا کټه ګوته او دا کچا دا به د مړوند نه تاو کی او دا درې به پې د پاسه داسې کېږي، داسې دا اتکړۍ شکل به جوړ. ته به نیت دغه ټیم کې دا وکړې چې خدایا ما اتکړۍ ځان ته وتړلې او مجرم او ملزم ستا په دربار کې پیش شوم او د خپلو ګناهونو معافي غواړم. تاسو خیال راغلی دغه وخت کې به ته دا تصور وکړي چې زه مجرم یم او تا ته مې اتکړۍ ځان ته ولګولې او تا ته دا مسلک حنفي دی، دا بل مسلک شافعي دی، ټول په خپل خپل ځای صحیح دي. امام شافعي وی بهتر دا دی ادنا سړي ته ته پسینه داسې لاس دی، خدای د دې نه زیات حق لري چې ته پسینه ورته لاس. تاسو خیال را داغه اجتهاد دا دی، د دې اجتهاد دا دی، دا د اولا عدم اولا اختلاف دی، دا د حرام او د حلال اختلاف نه دی. که داسې وشم منځ شوی دی، که داسې وشم منځ شوی دی، که داسې وشم. د امام مالک مذهب لاس پرانیستل او منځ قیام علما هغې دپاره وجه دا وایي چې امام مالک مذهب دا نه و چې لاسونه پرانیزئ او تاسو منځ کوئ. هغې وجه دا وه چې بادشاه سره په یو مسله اختلاف راغلی. بادشاه سره قرآن قدیم دی که حادث دی؟ قدیم او حادث دا یو منطقي خبره. بادشاه ورته ویلې امام مالک ته چې ته ووایه چې قرآن چې دی دا حادث دی. امام مالک ورته ووایي چې په اعتبار د نقوش سره قرآن حادث یقیني دی، لیکن د خدای کلام دی، دا د حادث ټکی مې دی قرآن ته په خوله نه راځي، که هر څه دی خوښه یې را سره وکړه. بادشاه ورته دا مټې رستو وتړلې او حکم یې وکړو چې په دې ولو یې په کوتکو ووهئ. نو مټې ورته رستو تړلې وې او په دې ولو یې په کوتکو ووهل، نو دا اوږې ماتې وې. نو امام مالک به چې مونځ کولو نو د هغه لاسونه راوچتېدی نه شو، نو لامحاله ځوړند لاسونه به یې نیولي او مونځ به یې کولو. تاسو خیال راغلی په یو معمولي مسله اختلاف بادشاه سره راغلی او چې زه چرې به دا فتوا ورنکم چې بادشاه پې خوشحالي. زمونږ د پاکستان هلال کمیټي نه وه چې د حکومت مزاج به یې لټولو چې د ده مزاج کم طرف ته د خالی روجه ده او که د اتوار ده چې د ده د مزاج مطابق زه او تاسو ته بله وایم د کال 12 میاشتې د کارغه غوندې غول خوري دا قوم په ډیران د حکومت خلاف. حکومت دا چې دی، حکومت دا چې دی، حکومت داسې دی. د سپي غوندې به سر هم خوځی، د کارغه غوندې به مخوک هم څنډې. او په دغه شپه چې د حکومت خلاف فتوا واورې نو حکومت اعلان نه دی کړی، نو څنګه روجه ونیسي؟ بیا د حکومت د مور دغه شي، یعنی کال 12 میاشتې ته خلاف او په دغه ورځ باندې د حکومت بیا پلندر شي. ستا رسۍ کېږي د حکومت هلال کمیټۍ ته، ته خو ورشه که تا کې ایماني ته ډپټي کمشنر ته بنګلې ته ورشه. ما میاشت لیدلې ده کراچۍ سره ما په ټلیفون باندې میلاو کړ، کوڅه ډب بچیا څوک دې په سړو کې نه ګڼي، دی به هم په کوڅه کې اوړي راوړي. حکومت یې نه لیدې کړی څنګه حکومت هغه ورځ مې چا یې نه لیدې کړی. حکومت بچیا به غلی د سپي غوندې روان شو. څوک به وایي ټي وي کې اعلان نه دی شوی، څوک به وایي په ریډیو اعلان نه دی شوی. که په ګرنیټو لګې په خبره ځان پوه که. ټي وي ته ستا د پلار رسایي نه کېږي، ریډیو ته ستا رسایي نه کېږي، د کراچۍ پلازې ته ستا رسایي نه کېږي. ته ورشه تاڼه کې ایس ایچ او درته د سپي په نظر نه ګوري. ته خو ورشه چې ځان ته لوی تیسمار خان وې او دلته موله یاره چې دا اختر څنګه وشو،
یاره چې دا روجه څنګه وشو دغه څه وشو چې دا څنګه وشو دغه شو ګوان موان ستا څه کار دی ګوان چې ته مانه تپوس کې ته یې څو ته څه مولای تعلیم دا زما کار دی ګوان زما کار کتا کی ایمانی کم مجسټریټ چې د دوو ګوانو په خوله باندې 2 کاله قید ورکي ته خو مجسټریټ نه تپوس وکړه چې دا ګوان څنګه کولی شي او به کوي شیشن جج چې د دوو ګوانو په سر سړي باندې د 500 حکم وکړي ته خو ورشه دا ګوان څنګه او به کړی مولا درته سړي زنده دی دا ګوان څنګه په دې کې لا چرته خان یا د خان په مینه کې اوسېږي یا چرته هسې خانو کې غوندې په بالا ماڼۍ کې لکه صاحب دادا درې دړی سرونه یې دي او ګرځي را ګرځي خان دا غریبانو د خدای کور روان کړي دغه چرته ورته ویلي یو خر به ني خان هغې ته وایي چې 200 کسانې په درستخان پاسي او 200 کینی خان هغې ته وایي چې د روژې په ړومبۍ شپه 200 کورونو ته د اوړو بورۍ تقسیم شي د ګوړو د چینو بورۍ تقسیم شي د شربتونو بوتلې تقسیم شي خانان هغه خلک دا خانان دي چې پردي شربت ته سترګې وایي چې چا به یو ګیلاس نه کړی چې ورشم چې زم پکې اوس کوم کوئی ساډه بچي ځان نه دی دا زما کار دی روژه نیسې نه نیسې لاړې غرق شوې خپل کار کوه که روژه ونیسې نو په تا څه او که ته ونه نیسې نو په تا خو هسې خفه په دې ما او غصه په دې راځي چې کال 12 میاشتې حکومت نه پوزه چوڼی جی دا کارې بد وکړو جی دا کارې بد وکړو جی دا کارې بد وکړو اول خو د صوبه سرحد خلقو ته شرم پکار دی شرم پکار دی د صوبه سرحد نه بېغیرته صوبه به په ټول پاکستان کې اړوي نه تر کله نه چې هلال کمیټي حکومت جوړه کړې ده د بوټو نه واله تر ضیاءالله پورې یو میټینګ د هلال کمیټۍ په صوبه سرحد کې نه دی شوی یو میټینګ تاسو ورته اډو د سړي زامن نه ښکاره که ته میاشتو ګورې او په ټلیفون ورته ووایې ستا په خوله ټول پاکستان کې هغوی اعلان نه کوي نو بېغیرته تاسو د هغې خولې ته ولې ګورئ دا هفتې مو که ته صحیح روژه وه که غلطه وه دا هفتې صحیح روژه وه زه وایم لا د جمعې صحیح نه وه چېرته د اتوار په شپه تاسو وکتل سال ما ته جمعه کې شک شرمېدلو بیا اعلان کوي چې رمضان کا چاند نظر آ گیا او کل پہلا روز ہے یعنی چې د سپېږمو کې در ننوته نو دې لیده داسې بېغیرته قوم نو عزیزانو عرض مې دا و چې کېږي اسم نه خدای به چرې ښه ورځ دې قوم ته نه نصیب کوي نه به د روژې ښه ورځ دې ته نصیب کړي د روژې ورځې ټوله ورځ په غیبت تېره کړي د اختر ورځې ټوله ورځ په غیبت تېره کړي دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی یا دا څه خلق دی نو زما عزیزانو عرض دا و چې سوچ کوئ د ځانونو تم ګورئ د خپلو خولو تم ګورئ د خپل کردار تم ګورئ چې دا مونږ وایو څه دا مونږ کوو څه دا په لاره ځو څنګه دا زمونږ د زندګۍ کرتوتونه څنګه دي مونږ څه حکومت نه که دا توقع کې دا خو خیال ما دا تصور ما که دا وایي چې اسلام خبرې نشته اسلام خبرې کوي هغه د وزیر اعظم لرې کولو عدم اعتماد ووټ یې پاس کولو مارشل لا نشته هغې دپاره صدر صاحب بیا اډیننس جوړ دا تپوس زده نه وکړئ چې دا دوباره مارشل لا اډیننس دې څنګه وکړو چې وزیر اعظم ته به څوک پورته هم نشي کتی هره ورځ به نوي نشترې په سینه در منډي او څه به کولی نه شي هره ورځ او زه به خوشحالې زړه مې باغ کړي زړه مې باغ کړي هره ورځ نوی نشتر د دې قوم په سینه ورکړه تاسو خلک یې خدای پېژندي د هفتې په ورځ ما ته یو کور نه داسې را روان وم د سړک مخې ته راغی یعنې ضرورت به و یا نو زه چې ولیدم نو سګرټ یې ولیدم
چې ګینه دا تاسو ویلي دي زما خو کوجه ده ما هغه مونږ کو تیر ما زه خدای دی پرون په مخ راغه مخ سره تړلی او شیبری نیولې سلام راتاو کو مال علیکم خیر خدای ویل ډیر خنه مال خدای دې نور زیات کا خدای دې نور زیات داغه د موسی علی السلام قوم د لاسه خزنی ولې وا موسی علی السلام ته وی دې خزنم کمنې کې نو ستا پیغمبري نه من او کدینم نه منی کې نو ستا پیغمبري من نو موسی علی السلام ورته دینه بده اول منی کو ویل بیا ستا پیغمبري نه منو هغه وی یا الله دسه عذاب پیرا ولا چې تر قیامت شرمېدلی نو الله ورته کونو قردتن خاسئین شی بیزوگان خوار خستا نو ځوانان بیزوگان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو تاسو خیال راغی دا بنی اسرائیل عزیزانو عرض داو چې تراوی شل مون اوس ولیک مونږ تراوی شل زکه کو چې مونږ سره دوه قانون دي یو دا چې خیر الامور اوسطها بهتر په امورو کې امنځنه نه تاو نه سلويخت بلکې شل ٹھیک خیر الامور اوسط پیغمبر فتوی موجود دي په ډیرو ځایونو کې د پیغمبر فتوی چې نه په ابتدا نه په انتها بلکې په منځ باندې د پیغمبر فتوی موجود او ویل دي چې خیر الامور اوسط بهتر په امور کې اوسط نو نه تاو نه سلويخت بلکې شل دویمه خبره ده چار کله د پیغمبر د وینا مطابق خبره ده شلو او عمل د پیغمبر موجود ده د اتو متعلق مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیره خبره چا تاسو کو چې جی اته تراویح خمسته د شل رکعات خو الله چې مړکی او ډیر ګران کا اپ شلو څمړ کېږي ظالمانو اوس هټول امامان چې دي که خیالو کوي تیز دي نیمه غنټه یا 35 منټه کې فرض او شل تراویح هر څه لا سه ګړز ورکی ختم 35 منټه نو تو وایا چې ته په 24 غنټو کې خدای له 35 منټه نه ورکه نو ته به د خدای نه بیا د دومره عظیم جنتونو توقعانه او تمناګانې څنګه کې لکه خدای لپاره څه سوچ وکړه بل خبره دا چې قیامت کې به د هر عمل مطالبه کیږي بای منځونه راوړي دا راوړي دا اوس قیامت کې مطالبه د شل رکعاتو تراویح شو او تاوړی اتوي نو دولس په کم ځای نه پیدا کی ورشه دولس نور راوړي چې دولس دې نه راوړي تل نه شل ته ودرېګا سبق کوم مطالبه د اتو شو او تاوړی شلوي بیا به څه چلی اتب پاته کې مجرشی دولس به فالتو پاتې شي نور مراتب به خدای تعالی لپاره پیوچت خیال امر وړې دی اتوي او مطالبه د شلو شو نو بیړي دی غر کا شو وړې دی شل دی مطالبه د اتو شو دولس درته باقی پاتې شي استاد وایي چې کول شل پکار دی او ک دولس پکار یوا دویمه خبره ده چې روزه کې یوزل قرآن اوریدل او ختم دا سنت ده یوزل آفس پس کوشش پکار دے چې ډېر تکلیف او معذور نه وي نو یوزل ختم خامخا په تراوو کې اوریدل پکار عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه شپه صحابو کې لټون کولو چې کوم صحابي ته ډېر قرآن یاد دی چې مخ کې شی او مونږ ته تراویح زما عزیزانو تراویح د پیغمبر د فرمان مطابق شل دوی څه وایي دا د پیغمبر شل نه دي دا حضرت عمر شل کړي حضرت عمر شل کړي دیکھو وګورئ
د پیغمبر او د حضرت عمر داسې زمانہ وا دا ستاسو ایمان گواره کولی شي چې عمر غوندي ایمان به هغه کارو کی چې کوم پیغمبر نه کړی تاسو کولی عمر چې د چا تربیت 24 غنټې د جناب محمد رسول الله په غیږ کې شوی او چا د مرګ په ورځ توره راویستې وه چې که چا ویلې چې رسول الله وفات شو په خدای قسم چې اوس به په دې توره سر قلم کړم هغه عمر چې پیغمبر په کوم کار نه لیدلی هغه کار کولی شي راشي قانون وګورئ اوس چې عمل او قول د صحابي په باب د ما لا یوقلو کې محمول وي په سما باندې تاسو خیال را عمل او قول د صحابي او عمل کو او نسبت پیغمبر ته ونکو نو قانون اسلامی دا دی چې د دې نسبت چې پیغمبر ته نه دی کړی دا حمل دی په دې چې د پیغمبر لیدلی ځکه چې ایس صحابه د ځانه کار نشي کولی په دې څه دلیل دی چې صحابه د ځانه کار نشي کولی په دې څه دلیل دی په دې دلیل خود حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی زما صحابه پشان د ستورو دي آر یو صحابی پسم چینیتو تړلو دغه سملار خیال امراغی زما صحابه پشان د ستورو دي آر یو صحابی پسم چینیتو تړلو دغه سملار په دې دلیل دا دی بہرحال خبرې ډېرې دي ایو د اشاره خبره پاتې شوه اشاره په منځ کې دا سنت اگر چې زمونږ په دې ملک یو دور داسې تیر دی چې په دې مانځه کې به ولا ګوتې ماتې چې هلکه دا ګوته په مانځه کې موج وجه څه وایي وجه دا وایي چې پیغمبر چې په منځ کې ګوته اوچتو کړې وه نو هغه له شیطان راغلی و ورته یې وایي چې خدای یو دی که دوه دي نو پیغمبر خو په مانځه کې خبرې کولی نه شوې نو په ګوته یې ورته داسې کړې چې یو دی په دې خبره پوه شو تاسو په ایمان ووایئ مونږ د 14مې صدۍ زه د 14مې صدۍ پلیت او مردار ملا یم د دنیا روسیا شرمسار ما عمره لوی ګنده به د خدای په دنیا کې بل نه تاسو ځان ته وګورئ مونږ د 14مې صدۍ ګنده او روسیا مسلمانان مونږ له په زندګۍ کې شیطان مخامخ راغلی چې خدای یو دی کتوي تاسو ته چرته راغلی لاس ماس به هم درکړي ته اوس ګور مونږ پلیتو له خو شیطان مخامخ نشي راتلی او نه په مانځه کې چې خدای یو دی کتوي او رسول الله غوندې هستی ته په مانځه کې شیطان راغی چې خدای یو دی کتوي دا اوس د چا عقل وجه ولا داو نه خبره دا چې پیغمبر په منځ کې اشهد الله اله الا الله دا ذکر وکړه چې یو قول دی او یو عمل دا ګوته چې دا عمل دی داسې یو اوچتو او په ژبه ویل دا قول دی نو پیغمبر به چې قول په خوله وکړو ورسره به یې ګوته اوچته کړه چې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي چې زه یوازې په ژبه نه ویم چې خدای یو دی زما عملم دا وایي چې خدای یو ما په دې خبره پوه واخر دعوانا